السلام علیکم ګران شاګردانو ولادت ویک شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا هم انګلیش کې بنیادي خو ضروري پریزل وربز دی دا په خبرو کې په ورځني ژوند کې بیخي ډېر زیات استعمالیږي راځئ دا سره زده کړئ زه به پریزل وربز ورډز مینینګ به هم درته وایم د دې معنا بیا او جملې به هم پرې جوړو hold up wait انتظار کول hold up a minute I am coming back Hold up a minute, I am coming back. یو منټ انتظار وکړه زه بیرته راځم. Hold back contain ځای ورکول ځای نیول stop راګرځول درول مثلا The dam can't hold up this much water. The dam can't hold up this much water. ډیم دونې اوبه نسي نیولی دونې اوبو ته ځای نسي ورکولی یا دونې اوبه نسي راګرځولی Hold up, delay, ځنډول. The judge held up the decision for one another day. The judge held up the decision for one another day. جج یا قاضي فیصله د یوې بلې ورځې دپاره وځنډول. Hold on, grasp, نیول. خاص کر ټینګ مضبوط یو شی نیول. Please hold on the things tightly. Please hold on the things tightly. مهرباني شیان ټینګ ونیسه. Hold over څه یو بچاول یو څوک یو شی بچاول. We have to hold it over for tomorrow. We have to hold it over for tomorrow. موږ باید دا د سبا دپاره بچاو وکړو. مننه ګران شاګردانو دا زموږ د نن سبق په انګلیش کې بنیادي خو ډېر ضروري زیات استعمالیدونکي پریزل وربز. الله حافظ.